اول مونږ ډېر لرې نه مو غوړي راوختې دي تقریبا 600 روپۍ افغانۍ نه مونږ کیلو وخوستلو هویدې پوره چې ولمار وشي یور دوسرو شي موږ سره باید غوټې وریجې وخوري که چېرته چا پخې نه کړلې اسول سره مو خو مخکې چې ویلي د غوټې وریجې نه دي پخې کړي لوی اخترونه که کوچني اخترونه کې هغه مۍ وریجې پخوي په هغه کې اصیل غوړي کې کنه خوستوال مۍ وریجې ورته وایي د پاس خلک چې دي پاس ولته ډنډکای ورته وایي دغه کوم اختر کې چې غوړي نه وي مونږ بخي داسې نشو ورته ویلی چې دغه لوی اختر ده یا کوچنی اختر ده د خوست خلکو دغه مهم خوراک دی په کوچني اختر کې او په لوی اختر کې مقصد بخي خلک ډېر احترام ورته لري پنډه به بیا ګرځېدې په به دغه چې په ولې ګرځېدې چې په بل لري خځه به غوخي ګرځېدې سړی به غوخي ګرځېدې یې هغه کو نشته زنځنیش په به دغه ترخه دا به غوړي دي دا سپینه وریجه دا پیلاوی وریجه دا سره په خې کې چې په غوخه کې چې به تشي کې بیا به چا پښتنه از نو وکړه و چې ګډه بند سویر لاس مې وخاړه ګډه بند سویر لاس مې واله خو ګډه بند سویر لاس ځکه چې اصل غړي اول وریجه اول نه راکړ تا روغلي نظر نه واخ کې د وریجه د پنده اې د ډېر غوخه خواند د شرق تلویزیون ټولې خپرونې په یوټیوب چینل کې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو تازه او په زړه پورې خپرونې وګورئ.